پر بګرام د هوایي بمباریو په غبرګون کې اسلامي امارات د پاکستان پوځي مرکزونه په نښه کړي. سلام ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل محترم لیدونکو، وخت مو په خیر. په مکړی د مهال تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته د پرونیو بمباریو په غبرګون کې د وزارت د پاکستان پوځي رژیم تاسیسات په نښه کړي. د وزارت وایي نن یکشنبه یو ځل بیا په راولپنډۍ کې د پاکستان پوځي رژیم په د نورخان هوایي اډه بلوچستان کې د کویټې 12 شمېره قلو اردو او د خیبر پښتونخوا په مهمند ایجنسۍ کې د خویزو کمپ او ځینې نور مرکزونه په نښه کړي دي. د وزارت ویلي چې دغه بریدونه یې پر کابل، بګرام او ځینو نورو سیمو د پاکستان پوځي رژیم د نن ورځې او د تېرې شپې د بمباریو په غبرګون کې کړي دي. دغه وزارت زیاتوي چې په دې بریدونو کې د پاکستان پوځي رژیم ته پراخ زیانونه اوښتي دي.